زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، ګناه د الله رب العالمین د قهر او د غضب لویه ذریعه ده، او په ګناه باندې الله رب العالمین خفه کیږي. د قهر او د غضب هم ذریعه ده او په ګناه باندې الله خفه کیږي. نو د الله رب العالمین د دې قهر او د غضب نه به موږ او تاسو ځان بچ کو، او د الله د خفګان نه به هم ځان بچ کو. نو د دې د وجې به کوشش به هم دایي چې ځان د ګناهونو نه وساتو، او چې کله انسان د ګناه نه بچ شو نو دا انسان په دنیا کې هم کامیاب دی او دا په آخرت کې هم کامیاب دی. او که نه په ګناه باندې موږ دوام وساته او دا ګناه مسلسل کو، نو د الله رب العالمین رحم ډیر زیات دی، دی کې شک نشته او نه به پکې شک کې چې د الله رحم ډیر زیات دی. خدا یاد ساته چې د الله رحم زیات بېشکه دی، خو د الله قهر او غضب هم شته. او دا الله په قرآن کې ویلي دي چې نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم. زما بندگانو له یو اعلان دوی ته وکړه، دوی خبر کا چې زما نه د رحم او د کرم والا ذات په مخ د کائنات کې نشته. نو بېشکه دی کې شک نشته. خو دقه آیات سره الله بیا په 14مه سپاره کې دا خبر هم شامله کړې ده چې د خلکو ته اعلان وکړه چې زه غفور و رحیم یم. نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. خو که کله م زه قهر کړم او کله م زما خفګان راوسته نو بیا ګورې زما عذاب هم ډېر زیات سخت دی، او دا حقیقت هم دی وروڼو. موضوع خو زما دا نه ده، خو اس ستاسو دې خبرې نه راولم چې تاسو په دې قرآن شریف کې الله رب العالمین د قومونو واقعات بیان کړي دي. نو د قومونو واقعات د څه دپاره وي؟ د قومونو واقعات د دې دپاره وي چې قصص الاولین مواعظ الاخرین، د مخکینو خلکو واقعات دا د رستو خلکو دپاره لوی نصیحت دي. او په قرآن کې الله وی لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. وی په دې قرآن کې کومه دا واقعیت بیان کړي دي نو دا د دې لپاره چې خلک ته عبرت والي. نو حقیقت دا دی چې کوم قومونو ګمراه کړي د الله رب العالمین د خپل قهر او د غضب په څپې رواني دي. او دا مې یاد ساتئ، دا خبره لږه ذهن کې واچوئ چې هغه قومونو کم ګناهونه کړي دي نو ګورې هغه ګناهونه په زمونږ په دې قوم کې هم شته. خدا د الله لوی کرم په ځان باندې ګاړی چې رسول الله مبارک دعا کړې ده چې خدایه پاکه زما په امت باندې به په یو ځل عذاب نه راولي. نو دا د رسول الله مبارک د هغې دعا برکت دی. نور خو که مونږ وګورو چې مخکینی قومونو کوم ګناهونه کړي دي د هغې نه زیات مونږ کوو. لکه زه به تاسو په مثال په طور باندې اخترګل حاجي صاحب ووایم چې په دې بني اسرائیلو کې یو قوم تیر شوی دی د حضرت داود علیه السلام په وخت کې، او هغه د داود علیه السلام قوم ته الله رب العالمین د امتحان په طور باندې یو خبره وکړه چې ای قومه تاسو به د خالی په ورځ ښکار نه کوئ، د کبانو ښکار به نه کوئ. بس الله طرف ته یو امتحان دا ورته الله رب العالمین وی. هغې قوم زما حاصل د خبرې راته دا کوم چې هغې قوم د خالی په ورځ ښکار وکړه. اوس ښکار څه شی دی؟ کبان وی مه نیسئ، بس دی ورته ووي. هغې قوم د الله رب العالمین نافرماني وکړه. نو دا په نص د قرآن تیمورجانه دا خبره ثابته ده چې الله رب العالمین په قرآن کې وی ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. د خالی په ورځ ښکار مه کوئ، هغوی ښکار وکړه نو د هغې ښکار د هغې ګناه د وجې ما ته وګورئ، دا خبره ډېره د غور ده،
د هغې خلکو د هغې د خالي په ورځ د ښکار د وجې د هغې خلکو نه الله رب العالمین بیزوګان او خنزیران جوړ کړل. دا په نص د قرآن ثابت دی. اوس د خالي په ورځ ښکار مه کوئ. د دې وایلیشن د دې نافرماني وکړه، الله رب العالمین په هغې قوم باندې دا عذاب راوسته چې د هغوی نه بیزوګان او خنزیران په نص د قرآن ثابت دي جوړ کړي دي. خپل ځان ته به لږ سوچ وکړو. د شعیب علیه السلام قوم الله رب العالمین ورته په قرآن شریف کې ویلي، دا واقعات مې راته مخکې بیان کړي دي. هغوی ته وی څه به چل کو، پناب طول کې به کمی کو، پناب طول کې به کمی کو، خلکو له به کم ورکول، غشتل به زیات. الله ورته پناب طول کې کمی مه کوې. هغوی کو د هغې ناب طول د کمی د وجې الله رونیول او په نص د قرآن خبره ثابته ده. زه راته هغه دغه نه ویم، خو په نص د قرآن ثابته ده. الله پې د بره نه اور راوور او ټول یې وسوځو. د لوط علیه السلام قوم په نص د قرآن ثابت دی. څه چل یې کو؟ بېدبي دې معافي، لیواتت یې کو، د هلکانو دا کار به یې کو. په قرآن شریف کې ثابت دی، په یو ځای کې نه، په اتو ځایونو کې تیمورجان راغلي، د هلکانو کار به یې کو. الله رب العالمین لوط علیه السلام ته ووایي چې دې قوم ته ووایي چې اتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین. هغه کار کوي چې په مخ د کائنات کې چا کړی نه دی. هغوی هماغه د هلکانو کار کو، الله رب العالمین رونیول. نو په نص د قرآن خبره ثابته ده. الله پې په یو ځل باندې 15 عذاب راوسته. قرآن شریف کې دی یار. الله پې اول د بره نه کاڼي راوورو. دویم نمبر پې دا چلو کو چې بره اسمان ته وخیژو. دریم نمبر دا چلو کو چې د پاسې د اسمان نه راخطا کړلو 1500 ګزې په نص د قرآن ثابت دي، په ځمکه کې وردن نه کړل. د پاسه پې بیا زلزله راغله او د پاسه پې بیا الله بیا د کاڼو باران وکړ. یو د هلکانو کار یې کو. بس خپل معاشرې ته وګورئ. نو دا په رسول الله مبارک باندې په موږ باندې لوی احسان دی چې دعا یې کړې ده چې خدایه پاکه زما په امت په یو ځل عذاب نه راولي، نور به جزوي عذابونه راځي. دا به د څه د وجې راځي؟ یا به د ګناه د وجې. اوس ګناهونه خو موږ ډېر کوو، خو نن درته زه د یو 4 ګناهونو بیان کومه چې د هغې ګناه نه به ځان ساتو، او که نه ساته نو دا په نص د حدیثو دا خبره ثابته ده چې د آخرت او د قیامت نه پس او قیامت کې د کومو ګناهونو سزا به الله موږ او تاسو دی الله وساتي. خو انسان له ورکوي که نه، نو هغه سزا خو په خپل ځای باندې ده. خو دا 4 ګناهونه داسې دي چې د آخرت سزا خو به راله الله راکوي، خو د دقې ګناهونو په وجې به الله موږ له دنیا کې هم سزا راکوي او خامخا به یې راکوي. او دا بلکل تاسو به په خپلو سترګو اوس وینئ، ګورئ، او چې زه راته بیان کړم ستاسو به په خپله دا یقین راشي چې دا حقیقت دی، د دې ګناهونو سزا په دنیا کې انسان ته میلاویږي. نو زما د خبرې مقصد صرف دا دی چې موږ یو مسلمانان او قرآن او حدیث د دې دپاره موږ له راغلی دی چې موږ د دې نه عبرت والو. نو زه تاسو خبر کم، نو زه به هم په خپله د دې ګناهونو نه ځان ساتم، او تاسو هم بیان اورئ په دې نیت باندې د دومره لرې لرو ځایونو نه راځئ چې یاره دا خبره موږ وورو د دقې ګناهونو نه ځان وساتو. نو دنیا کې به هم د دنیا د عذابونو نه بچو، او انشاءالله آخرت کې به د آخرت د عذابونو نه بچو. الله دې موږ او تاسو د عذابونو نه وساتي. نو 4 ګناهونه رسول الله مبارک په حدیثو کې دا راغلي دي چې د دې ګناه خو په آخرت کې په خپل ځای ده، خو الله به دنیا کې هم د دې ګناهونو سزا په دنیا کې اول درکوي، د آخرت سزا بیا وروسته ده. نو ځکه الله رب العالمین قرآن کې تیمورجان وایي وابګل حاجي صاحب وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. الله وی دا زما احسان مانه چې ګورې سم شي او که سم نه شوې نو زه به تاسو له دنیا کې هم عذاب درکم، هغه عذاب چې د آخرت هغه لوی عذاب دی، د هغې نه به مخکې هم عذاب درکم. نو ګورې دا د الله د رسول او د دې علماو په ځان باندې احسان ګڼئ چې د دین هم خبر کی، د دین هم خبر کی. احسان دی او که نه دی اسجانه؟ ګوره زه توس بار روان یو، زه تا ته یم اسجانه
ګورې په چونګي الاخلاړ نشي الته خاماران دي ماران دي لړمانان دي دشمني دا ډزې دي مزه په دې الاخلاړ شه نو ته به زما شکریه ادا کړې چې هغه لارې نه بچ کړه و عبدالله حاجي صاحب ته ویم چې ګورې په هغه ځای مزه هغه هلته لړمانان دي ماران دي وژنې دي تباه کېږي په دې الاخلاړ شو دې به زما احسان مني دقه شان د الله او د الله د رسول د احسان مني او د علماو په خولې باندې بیانېږي تاسو ته چې ګورې په یو لویه کنده موږ ور روان یو راځئ چې د دې کندې نه ځان بچ کړو د دې کندې نه ځان بچ کړو نو دنیا کې به هم کامیاب او آخرت کې به هم کامیاب نو هغه څلور ګناهونه کم دي چې سړي له الله رب العالمین دنیا کې انسان له هغې سزا ورکوي د آخرت هغه سزا هغې کې لومبي ګناه دا ده لومبي ګناه ده چې ظلم دی ظلم بچا سره نه کېږي د ظلم دا لوی نحوست دی چې د آخرت هغه سزا خو په خپل ځای باندې ده خو قسم په خدای الله به په دنیا کې سزا درکوي الله به دې د دنیا نه رسختی ظلم ناکاره شیز دی الله رب العالمین په قرآن کې وایي چې ظلم بغي ورته موږ وایو سرکشي دا ناکاره سیز دی د دې نه ځان ساتئ ګورئ او رسول الله مبارک هم وایي چې ظلم ګورئ دا د قیامت په ورځ صرف تیریږي صرف بربادي ده نو د قیامت هغه ورځ خو پرېږده زه راته نن د رسول الله مبارک 15 احادیث ویمه احادیث خو ډېر دي خو د جمعې دا وخت چونکې کمي نو دې د وجې زه راته مختصر بیان کړم چې د ظلم نه ګورې ځان ساتې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا فرمایلی دي چې د دې ظلم هغه سزا به الله رب العالمین په دنیا کې درکوي د آخرت هغه پرېږده آخرت هغه پرېږده چې آخرت کې به الله رب العالمین څه کوي هغه پرېږده لومبې دا وره چې د ظلم سزا به دنیا کې ملاویږي دا رسول الله مبارک وي لومبې دا او دویم نمبر دا چې تا ظلم وکړه نو دا رسول الله مبارک قسم خوړلی دی چې تا ظلم وکړه نو الله به په تا باندې بل ظالم مسلط کوي تا خو ظلم وکړه خو دا یاد ساته دا هغې پورې به الله مرګ نه درولي چې تر څو په تا باندې بل ظالم الله مسلط کړي دا ډیره لویه خبره ده دا ډیره خطرناکه خبره ده خدای پاک دې موږ او تاسو د ظلم نه وساتي ظلم خطرناک چیز دی بعضې خلک مظلومان شي ډېر زیات په تکلیفونو کې وي نو رسول الله مبارک وایي چې الله به دې د دنیا نه ځي چې په ده ما بل ظالم مسلط کړي نه وي او دا حقیقت دی دا موږ په دې خپلو سترګو لیدل هسې تاسو خپل سوچ وکئ که نه خیر دی په دې خپله معاشره کې لږ سوچ کوئ دا سړي له ډېر لویه فایده ورکوي چې څومره ظالمان دي که نه او چا ظلم کړی دی کو د چا نه حق والی دی کو د چا نه پیسې والی دي کو د چا عزت والی دی او کو چا ظلم یې کړی دی او دی یې وجلی دی چې کوم سړي وجلتوب کړی دی زما دی د خدای په ذات باندې قسمي دی به په خپله وجلي کېږي د خدای په ذات مې راته قسم او دا موږ په دې خپله معاشره کې د ورځې او د شپې او د سهار او د ماښام او هر وخت یې وینو اخر په ده باندې الله رب العالمین بل ظالم مسلط کړي نو د ظلم نه به ځان ساتې ځان او یو خبره دا مې یاد ساته چې رسول الله مبارک وي دا مشکات مبارک کې حدیث دی وایي د مظلوم د آه نه ځان ساته د مظلوم د آه خو پېژنې که نه سجانه بعضې وخت د دې زړه نه لویه بددعا وځي خدای دې موږ او تاسو د ظلم نه وساتي خو بعضې وخت راشي دا چې دي وکړي که نه یعنې دا زاري وکړي که نه نو دا زاري چا ته کوي الله ته نو رسول الله مبارک وي قسم په خدای ده د حدیثو الفاظ دي اسجانه وره وایي د مظلوم د او د عرش معلا ترمنځ هېڅ شي هم حایل نه دی یعنې زموږ دا اعمال چې اوس دا خبرې زه کوم دا څوک لیکي فرشتې لیکي نو الله له بې ولیکي تابوت زه څوکه په نص د حدیث او په نص د قرآن ثابت دی چې فرشتې یې ولیکي نو الله له یوسي تا حج وکړه نو په نص د حدیث او په نص د قرآن ثابته ده چې هغه حج به ولیکي نو الله له به یوسي دا د الله یو نظام دی خو عبدالله حاجي صاحب د مظلوم د خولې نه چې ووته الله وي فرشتې لرکې دا به ډایرکټ مالی راځي نو چې ډایرکټ الله له لاړه نو الله به بیا تا پرېږدي خدای پاک دې موږ او تاسو د ظلم نه وساتي نو دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم
د ډایرک الله رب العالمین ته الله ته ورزي. او څلورم نمبر دا وره چې رسول حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول دی چې یرا د کفر سره یو ملت یو قانون یو وطن چلیدی شي او منګ وینو دا دی کفر سره چلیږي. خو ګوره یاد ساته چې ظلم سره ملت او قوم نه چلیږي. اگر چې مسلمانان دي د وخت ولی نه وي د وخت اولیاء دي ولی نه وي خو د دوی ملت کې ظلم دی نو ظلم سره وطن نه چلیږي او کفر سره وطن چلیږي. نو ظلم دومره خطرناک چیز دی چې د الله رب العالمین قهر او غضب ته په الله رب العالمین ته انسان وردغه کیږي. نو دا یاد ساته زما د خبرې مقصد دا وته چې ځان د ظلم نه ساته ځکه د ظلم هغه بدله الله رب العالمین وی دی دنیا کې برنالم آخرت هغه خبرې پرېدا او بیا په آخرت کې څه عذابونه دي هغه چونکې اوس وخت نشته نو زه راته د هغې د وجې نشم بیانولی چېرته موقع و بیا به راته د آخرت کې د ظالم سړي انجام بیان کړم چې ظالم سړي به آخرت کې څه انجام خو خبرې مقصد مې دا و چې ځان د ظلم نه بچ کوې د ظلم بدله الله وی د ظلم سزا به زه دنیا کې درکوم. نو یو په هغې ګناهونو کې چې دنیا کې به الله عذاب نه قدر کوي هغه ظلم دی. دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم او دریم نمبر حدیث دا وره او دا مشکات مبارک او دا حدیث په غټو کتابونو کې دی. ګوره صرف دا یو حدیث ته د آخرت بیانوم چې د قیامت په ورځ رسول الله مبارک داسې ناسو نو نبی علیه السلام او فرمایله فاروق جانه وی تاسو مفلس پیژنئ پښتو کې ورته موږ څه وایو غریب موږ ورته وایو خوارپړق ورته وایو موږ ورته پښتو کې خوارپړق وایو ابګولې دي وی مفلس پیژنئ خوارپړق. نو صحابه وی زمونږ د علم مطابق خوارپړق دي ته وی چې هغه سره مال نشاباس وابګولې خوارپړق موږ دي ته وایو هلکه وی څه خوار دی په جیب کې منګکان ثوابي روجي نیسي لکه د اسدجان. نو خوار دی خوارپړق موږ دي ته وایو خوارپړق دی ادا نه دی خوارپړق رسول الله مبارک ته دا نه دی وی خوارپړق څوک دی وره دا خبره لګه وره ظلم نه ځان ساته وی خوارپړق دی ته چې د قیامت په ورځ به یو انسان د احد د غر عمره نیکې راوړي وي د احد د غر عمره احد غر په مدینه منوره کې یو غر دی الله رب العالمین دې موږ ټولو ته وښودي عمره غر دی اسدجانه 9 کیلومتره دی 9 کیلومتره زه اکثر تاسو وایم 9 کیلومتره لکه د دې ځای نه شیرپو زموږ یو علاقه ده دومره غټ غر دی وی دومره په د احد د غرونو عمره نیکې به یې راوړي وي چې راوړي وي د الله دربار ته به یې یوسي چې د الله رب العالمین دربار ته به یوسي الله به طول شروع کي چې طول شروع کي وي اوتلی د وي د احد د غر عمره نیکې راوړي وي خدا خو یې نیکې شو وی بدی وګورئ وی بدی یې دا دي چې یو کس سره ظلم کړی دی پیسې یې ترې والي دي هله دا نیکي دا چې دا احد د غر عمره نیکیانې دا دې دله ورکې بل یې څه چل کړی بل یې د بلې بېعزتي کړې ده وی دا دې بل له ورکې بل یې څه چل کړی دی د بلې خود مال یې والې دی کور یې والې دی ظلم یې ورسره کړی دا نیکۍ ورکوې تاسو د الله په ذات کې قسم په خدای دا د حدیثو الفاظ دي وی د د احد د غر عمره هغه ټولې نیکۍ به ختمې شي د ظلم او زیاتي به نور وي وی جی نور خو سره نیکې نشته وی نشته وی چې چا سره ظلم کړی د هغه راولي وی چې هغه راولي د دې بېعزتي کړې ده فاروق جان د دې بل نه مال والي د بل سره دا چل کړی دی وی دا چل وکړي چې د دوی څومره ګناهونه دي هغه ټول لاوالی او د پته لکې واچوي نو دا چې چا سره ظلمونه کړي د هغوی ګناهونه به رالي درته نو د احد عمره غر عمره نیکې به یې وړي وي او د احد د غر عمره ګناهونه به ولې په عملنامه کې واچي د څه د وجې د ظلم د زیاتي د وجې نو رسول الله مبارک وی خوارپړق دی ته وی چې د احد د غر عمره نیکې یې راوړې وي او د احد د غر عمره په ګناهونو بدل شو خدای دې د دې نه وساتي. نو دنیا کې ولې د دنیا د دې ژوند دا دغه مه کوه چې یاره ما ظلم وکړه خبره ختمه سزا به الله په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي
الله رب العالمین دې موږ او تاسو د ظلم نه وساتي. خلک ډېر ظالمان شوي دي، د چا عزت دې ته نه ګوري، د چا مال دې ته نه ګوري، د چا جایداد دې ته نه ګوري، د چا پلاټونه دې ته نه ګوري، بس چې په څه طریقه باندې والم، څه په طریقې حاصل کم. ته دا والا خو ته دا مو آیا چې یاره دا به زه ځان سره یو سم، زما دې د خدای په ذات باندې قسمي دا ټول برنار صفات او د دې هغه سزا بر الله په دنیا کې درکړي. نو لومبی الله رب العالمین دې موږ او تاسو ظلم نو ساتي. ظلم دا دی چې د دې به سزا الله دنیا کې هم درکوي آخرت کې. دویم نمبر چې رسول الله مبارک په صریح الفاظ ویلي دي چې دا هغې سزا به الله په دنیا کې هم درکوي او آخرت کې به هم درکوي. او دې کې دا د دې د وجې ویمه سجانه چې دې کې موږ مسلمانان او بیا خصوصا پښتانه ټول مبتلا یو. د دې د وجې به ویم، د دې د وجې به موږ ټول پکې مبتلا یو. او هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې د خپلو خپلوانو سره رشتې داري م ختمه کړې ده. عربی کې ورته قطع د صلې رحمې وایي، قطع د صلې رحمې. دې کې موږ مسلمانان ټول او بس پښتانو پکې ډیګري اخیستې ده. په پوټي پوټي شیز باندې موږ نن خپلو خپلوانو سره خپلولي پرېښې ده او دې ته وایي قطع د صلې رحمې. او خپل خپلوان کم یو زر دا نه ویمه چې چېرته د ترور د مور د پلار د نیکه د خور زوی، دا نه، بلډ ریلیټډ ورته دوی وایي. څه شي؟ خوني رشتې. خوني رشتې څه شي دي سجانه؟ پلار دی، مور ده، خوني رشته ده. خور ده، رور دی، تره دی، ماما دی، خورایي دی، رواره دی، دې ته بلډ ریلیټډ رشتې وایي، خوني رشتې ورته وایي. یاد ساتئ موږ نن خوني رشتې پرېښي دي د بعضې ګناهونو د وجې، د بعضې د دنیا د اسبابو د وجې. مه پرېږدئ دا قطع د صلې رحمي خطرناکه ګناه ده، سخته ګناه ده. هغه ګناه ده چې رسول الله مبارک ویلي دي چې د دې هغه ګناه هغه وبال آخرت خو پرېږده دنیا کې به الله درکړي. نن په پوټي پوټي خلک په پوټي پوټي شیز باندې د خپلو خپلوانو سره قتل د صلې رحمي راوستې ده. عظیمه ګناه کې مبتلا یو، لویه ګناه کې مبتلا یو. رسول الله مبارک ویې دا بخاري مبارک کې فاروق جان تاسو به ویلي چې لا يدخل الجنة قطاع قاطع، دا الفاظ دي. جنت حرام دی چې چا قتل د صلې رحمي کړی ده، حرام دی په حرام، دا الفاظ دي. دی به جنت ته نه ځي. نو چې جنت ته نه ځي ظاهره خبره ده جهنم کې به پاکیږي نو بیا به راځي. دا ډېره سخته ګناه ده. دا ولې موږ نن په دې کې مبتلا یو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی داسې بیان کوي و یاره تاسو کې یو ملګری دی ګوره د الله رحم یې بند کړی دی. نو هغه ملګری د دې مجلس نه پاسې وایي دا څوک دی؟ د الله رسوله وی د خپل خپلوانو سره خپلولي پرېښې ده، د هغې د وجې د الله رحم بند دی. دا اوس ډک مجلس دی. نو رسول الله مبارک یو ځل ووي، نو بیا یې په دویم ځل ووي، وی ستاسو کې یو ملګری ناست دی او د هغې د وجې د الله رب العالمین رحم بند دی. زه یې په خپلو سترګو باندې وینم. د هغې یو کس د وجې نن په ټوله معاشره او زموږ په ټول ملګرو باندې رحم بند دی. پاسه د خپل خپلوانو سره روغ وکړه. چې په دویم ځل رسول الله مبارک وي نو په دریم ځل یې بیا ووي وایي زه دې ملګري ته وایم چې زموږ د دې مجلس نه وځه، ځکه د الله رحم زه ګورم هغه په موږ بند دی. نو بس یو ملګری وغلی پاسېد، صحابه ونه لیده چې پاسېد. هغه صحابه خو هوښیار خلک وو، د قرآن شریف نزول په خپلو سترګو لیدلو، فورا هغه پاسېده او یو ترور یې وه د پلار خور یې وه هغې سره روانه وه او ګناه هم د هغې وه چې لاړه رسول الله مبارک او دا ملګری لاړه، بس هغې ترور نه یې معافي وغوښته. بس هغې خو ګناهګار هم څیمه او معافي هم دې غواړي نو معاف یې کړه. نو دا ملګری واپس رسول الله مبارک له راغی. چې راغی رسول الله مبارک له نو ډېر زیات نبی علیه السلام خوشحاله شو. وایي ستا د وجې قسم په خدای دا د حدیثو الفاظ دي، زه حدیث ما لیکلی دا دی. وایي ستا د وجې الله رب العالمین زموږ په ټوله معاشره باندې رحم بند کړ. صحابه دي ګورې، رسول الله مبارک دی ګورې،
تاسو به نن موږ په دې خپله معاشره باندې نظر ول موږ خو نن په شر القرون کې داخل یو په هغې زمانه کې داخل یو چې د ټولو نه لویه د شر او د فساد ده نن زمونږ په معاشره کې چې دا خوند نشته او زمونږ په دې کورنو کې دا خوند نشته او زمونږ په دې رزقونو کې دا خوند نشته زمونږ په دې اولادونو کې دا خوند نشته زمونږ په دې معاشره کې دا خوند نشته دا ګناه ډېره زیاته سیرورت کړی او د څه د وجې تا ماته د سنت نه دي ویلي خپل رور پرېږدي تا ماته د واده نه دي ویلي خپله خور پرېږدي تا ماته کتلی نه دي او تا چې څنګه د نورو بچو ته ګورې مور ته وایي تا داسې ماته کتلی نه دي د دې د وجې نن موږ مور سره رشته ختمه کړې ده نن موږ پلار سره رشته ختمه کړې ده موږ نن وروڼو سره رشته ختمه کړې ده موږ نن خور سره رشته ختمه کړې ده موږ نن خپلې خورزې سره ورېرې سره قسم دې د دنیا په وجه باندې یاد ساتئ زه راته بس نوره موضوع م رانه اوږدېږي خو زه راته خبره کوم دا په حدیثو کې بالکل فاروق جانه تاسو به ویلي بیا قسم په خدای ثابته ده قسم په خدای چې کو یو انسان وي چې زما د عمر زیات شي او زما د رزق زیات شي دې د قتل صلې رحمې پرېږدي د ده به الله عمر هم زیات یو قسم په خدای د ده به الله رزق هم زیات قسم په خدای د الله په ذات مې د قسم تاسو موږ نن رزق پسې منډې وو نن موږ وایو زندګۍ پسې زه بیمار شم هله پلانکي ډاکټر له تک ټیک دی ضروري دی جوړېږو نه په زندګۍ کې په ژوند کې وی کو زما عمر ډیر شي او زما رزق ډیر شي صرف د حدیثو نه د تقوی الله العظیم ثابتوم د خپل خپلوانو سره رشته داري په ښکلې طریقه باندې قایم که مال به دې ډېري او زندګي به دې ډېري زندګي به دې څنګه ډېري زموږ د علما د دې دوه مطلب فاروق جانه بیانوي یو مطلب دا بیانوي چې زندګۍ کې الله برکت راولي یو سړی دی او په تیرو جمعو کې مې راته د هغې بیان کړو چې په سلو کالو کې به هغه خپلو مقاصدو ته نه رسي په سلو کالو کې او الله به ستا په زندګۍ کې برکت واچي د 40 کالو عمر کې به تعالی الله د هغې 100 کالو چې د هغې کوم سړي دی هغه د هغې نه زیاته پیدا دی دا په زندګۍ کې برکت شو که رزق کې برکت رزق کې به برکت دا وي چې ستا په 100 روپو کم کار کېږي د بل سړي به په 1 لک روپو نه کېږي والله العظیم دا یاد ساتئ دا نن چې موږ د رزق کې بې برکتي راغلې د هغې غټه وجه دا ده چې نن موږ خپل خپلوانو سره خپله قطع صلې رحمي کړې ده نو یو به دې دا وي او دویم نمبر دا وره دا خو مې دغه بیان کړ دویم نمبر زموږ علماو بیان کړي دي چې د انسان په زندګۍ کې او په رزق کې څنګه ته وایې زیاتې راځي حدیثو کې دا الفاظ دي فاروق جانه وره وی رسول الله مبارک فرمایلی دي وی که یو سړی وي او هغه متعلق الله رب العالمین فرشتو ته ویلي یاره دا سړی دی د ده عمر ما 10 کاله لیکلی دی خو ګورې دې سره ما یو بله خبره دا لیکلې ده خو دې انسان د خپل خپلوانو سره د خپلولي راوسته خپل خپلوانو سره ژوند صحیح که نو د دې سړي بیا د دې 10 په ځای باندې 15 کاله عمر دا اوس دا حدیثو کې راغلي دي د دې 10 کالو په ځای ولا بیا 15 کاله کا خو کو د دې خپل خپلوانو سره صله رحمي وکړه نو د دې 10 کالو په ځای ولا بیا 15 کا او د دې 10 روپو چې مې ولا ورکړي دي کو د دې خپل خپلوانو سره دا وکړه د 10 روپو په ځای ولا 10 لکه دا مې د مثال په تور وي برکت دی ته وي رسول الله مبارک داسې یو باندې راغی به دا یو خبره کوم بیا مخکې ځم ناغه ورته د الله رسوله باندې بیا دی ته وي چې داسې د میرې 2 قسمه خلک یو په دې ښارونو کې اوسي زموږ وهابګل دي بیا نور نو د هغوی د دې ښار د دې خلکو هغه رهن سهن او د دوی د زندګي ګورې هغه بدلې وي او موږ په دې میرو کې چې اوسو نو موږ بس همداسې یو هغه د ښار هغه زندګي خو بدلې وي نو دقه شان د باندې نه یو صحابي راغی او د دې باندې صحابو ته به تیمور جان تاسو به شیخ صاحب ویلي د باندې صحابو ته به چې کوم د رسول الله مبارک سره جوخ صحابو دوی به ورته پته مو بیا ولې پته مو به دوی و چې هغوی خو به داسې لکه د چې کوم خاریي والا د رسول الله مبارک هغوی به ډېر د ادب او د احترام د وجې سر نشو چتولی تاسو ته خیر تاسو خدا پته لګي زموږ د طالبانو مرګرو ته علماو ته پته لګي په دې شمایل ترمیزي کې د رسول الله مبارک د دې ټول وجود مبارک نقشه ده
سترګې مبارکې څنګه وي، پوزه مبارکه څنګه وه، خوله مبارکه څنګه وه، غوږونه مبارک څنګه و. دا شمال ترمذي ورته وایي زموږ د علماو د رسول الله مبارک ټول وجود مبارک هغوی بیان کړی دی. نو موږ ته به شیخ صاحب وایي د خدای شان ته ګوره چې د رسول الله مبارک دا ښکلي مخ مبارک دا څومره نقشه چې ده که نه، نو دا دوه قسمه صحابو پیش کړې ده. یا خو هغه صحابه چې کوم په بانډه کې اوسېدل هغوی پیش کړې ده، یا هغه صحابه چې کوم ماشومان چې کوم ماشومان لکه د ابوبکر صدیق نه، د حضرت عمر نه، د حضرت عثمان نه، د حضرت علی رضی الله تعالی عنه، د عبدالرحمن ابن عوف نه، او دقه شان نور اکابر صحابه د دوی نه دا حدیث نه دی منقول، دا ته دا دي. نو زموږ د علما به موږ ته وایي دا ولې وایي د باندې دا صحابه داسې چې دا بې تکلفه شان نو رسول الله مبارک ته به یې کتل دی ماشومان هم رسول الله، نو د رسول الله مبارک هغه پوزه مبارک، غوږونه مبارک، سترګې مبارک، دوی نقشه په ذهن کې، او اکابر صحابه چې کوم رسول هغوی ته به یې کتي نه شو، د ادب او د احترام د وجې. نو بهر کې په د باندې یو صحابي راغی رسول الله مبارک ته وایي د الله رسوله کامیابي په دنیا کې م غواړم او آخرت کې م غواړم، بس داسې ورته داسې دغه شان ورته وایي کامیابي دنیا کې م غواړم او عمل راته وښایه، او ته اعمال به وکړي بالکل به یې وکړم ما ته وګورئ. نو رسول الله مبارک ورته وایي وایي داسې چلو که چې ان تشهد الله ده ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، کلمه د توحید یې پرې وویل. بیا یې ورته وایي چې د مونځ وختونه دي هغه مونځ په خپل وختونو کې ادا کوه، او چې کله د باندې د رمضان روژه راله نو هغه نیسه، او چې کله مالدار وي هغه حج وکړه. او څلورم نمبر دا چې ته وې اسانه لاره او نږدې لاره جنت ته غواړې، نو یو به کلمه طیبه، دویم مونځ، دریم نمبر روژه، او څلورم نمبر زکات، او پنځم نمبر په حدیثو کې دا لیکلي دي چې د خپلو خپلوانو سره ښکلي تعلق ساته په پټو سترګو به جنت ته ځي. موږ نن څومره مبتلا یو په دې خبرو، موږ نن بلډ ریلیټډ خوني رشتې پرېښي، خوني رشتې به نه کورور تا سره نه کوي ته بیا هم ورځه. قتل صله رحمي څه ته وایي؟ صله رحمي وایه فاروق جانه رسول الله مبارک صله رحمي څه ته وایي؟ لیس الواصل بالمکافي. صله رحمي دې ته نه وایي چې زه تیمور جان سره مرګتیا کوم دی ما سره کوي، زه فاروق جان سره مرګتیا کوم دی ما سره کوي، دې ته صله رحمي نه وایي. ته خپل تره سره خواله کې هغه هم د سره کوي، دا صله رحمي نه ده. صله رحمي څه ته وایي؟ چې تا سره هغه خپل ولی نه کوي او ته ورسره کوي، دې ته صله رحمي وایي. جو آپ سے توڑے آپ ان سے جوړې، دې ته وایي صله رحمي. دا به د حدیثو هغه الفاظ درته ووایه، حدیثو الفاظ دا دي چې صله رحمي دې ته نه وایي چې هغه تا سره کوي تا هغه سره نه، چې هغه تا سره نه کوي او ته ورسره کوي، هغه تا سره مرګتیا نه کوي او ته ورسره کوي، تا سره خپلولي نه کوي او ته ورسره کوي. نو یاد وساته کار خو ګران دي د پښتون دپاره، پښتون خو برید ته وایي که نه، د پښتون دپاره ډېر ګران کار دی. خو که یو سړی وایي چې دنیا کې دین کامیابي مو آخرت کې دین کامیابي، دا هغې سړي دپاره ډېر اسانه ده. په دقې شي خدای دې موږ ټولو له په دې باندې عمل راکړي. نو رسول الله مبارک دویم نمبر چیز دا یاد کړه چې خپل خپلوانو سره څوک قطع تعلق کوي، آخرت خو پرېږده دنیا کې به هم الله د هغې سزا ورکوي. او دریم نمبر رسول الله مبارک وفرمایل چې د والدینو سره احسان کول خو خپل جدي، خو که والدین دې خفه کړل، دا بالکل د حدیثو الفاظ دي او دا قرآن کې هم راغلي دي چې که والدین دې خفه کړل نو د آخرت هغه عذاب خو پرېږده الله به د دنیا کې هم د هغې عذاب درکوي. دا یاد ساته. دا خو خیر تاسو په خپلو تجربو تاسو ته معلوم هم دي او پته هم درته، او ګران کار هم دی. ګورې ټیک ته بعضې کسانو ته به اساني، خو د والدینو سره احسان کول ګران کار دی. نو ګران کار باندې مقام هم لوی میلاویږي. نو یاد ساته کو د مور او پلار خفه کړل دنیا کې به هم الله سزا درکوي، د آخرت هغه سزا پرېږده. د مور پلار نافرمانه به دنیا کې غرق وي، دا یاد ساته. او دا هم یاد ساته کو زه پرته انشاءالله قسم وخورم دې کې به حانس نیمه
په دې کې بهانه شي دا دوه خبرې ځان سره نن یوسه دا دوه خبرې یوسه چې د مور او د پلار سره د احسان وکړه د مور او پلار سره د احسان وکړه زما د خدای په ذات قسم د دې نه لوی قسم بل نشته چې مور او پلار د ناراضي دي خوشحاله دي خیال دې وساته ته به مخکې او دا رزق به د پسې ذلیل در رواني او دومره به وي چې خدایه ته به وایې بس که یا الله زما بس دا ډېر دی دا یو ساته دا یاد ساته دومره به الله رزق درکړي رزق ته به مخکې او رزق به د پسې او که مور پلار دې خفه کړل نو دا یاد ساته چې د خدای په ذات مې د قسمي رزق په مخکې او ته به ورپسې په ضلالت باندې روانې دا خبره نن ذهن کې واچوه ته به ورپسې په ضلالت باندې روانې یو دا خبره یاد ساته او دویم نمبر دا یاد ساته چې په دې به درته قسم خورم چې د خپلو د پلارانو میندو سره او د والدینو سره څه وکړل که نه نو دا رسول الله مبارک قسم خوړلی چې دا هغې پورې به د الله مرګ نه راولي چې تر څو تا سره خپل اولاد دا چل نه کوي به دې ذلیل کوي خپل اولاد به دې ذلیل کوي دا یاد ساته نو د آخرت هغه سزا خو پرېږده د آخرت هغه ناکامي خو پرېږده چې دنیا کې به مرله د هغې سره او یو بله بس خبره به راته وکړم وهابولي دا خبره به لږه سختۍ خو خیر دی تاسو به ترې لږه پیدا والې وهابولي جي خبره به سخت دی خو خیر دی فایده به ترې والې د خپل مور او پلار سره په روجانه احسان کوه ته خو عالم سړی الحمدلله کې تاسو ټولو ته وایم چې کوم سړی د مور او د پلار سره احسان کوي د دې سړي د حواله د دقې سړي نه د حواله تر د قیامت د ورځې پورې به الله د نسل نه دا یو عجیبه خبره وه نسل به دې باقي وي الله به دې نسل باقي پاتې چې مور او پلار سره د احسان معامله وکړه نسل به دې قطعه کېږي نه او بهترین او ښکلي اولاد برله الله درکوي نو په اولاد والدینو په حقوقو موږ ډېر بیان هم کړی د قرآن شریف کې هم ډېر زیات تاکیداتو سره راغلی دی په دې موږ بیانونه مخکې هم کړي دي بیا به هم انشاءالله وکړو نو یاد ساتئ چې دریم نمبر چې وی کو په دنیا کې عذاب ما ته ملاویږي نقد او سزا ملاویږي نو هغه د مور او د پلار د نافرمانۍ د وجې ملاوي نو د مور او د پلار د نور او پلار سره نافرمان برداري دا ته خپل ځان سره ښه کې نو د خپل مور او پلار سره احسان کوه دنیا کې به هم کامیابي آخرت کې به هم کامیابي نو دریم نمبر رسول الله مبارک دا فرمایلی دي او څلورم نمبر چې علیه السلام فرمایلی دي چې انسان له به الله رب العالمین دنیا کې هم د هغې سزا ورکوي د آخرت هغه سزا پرېږده څلورم نمبر دا چې په دروغه قسم خوړی په دروغه به قسم نه خورئ عظیمه ګناه ده رسول الله مبارک ګناه کبیره او هغه ګناه یاده کړې ده چې د دې معافي ګورې کو دې ونه غوښته د الله په جناب کې نشته ګورې الله به دې نه معاف کړي کو تا ډېر اعمال ښکلي راوړل خو که په دروغه دې قسم خوړلي وي په دروغه قسم نو الله رب العالمین دې نه معاف کوي او دنیا کې برله د هغې دروغ قسم سزا الله درکوي نن موږ ګورې دا پښتانه هم ډېر زیات قسمونه خورو او په دروغ په دروغه قسم مه خورئ قول الزور ورته غالبا حدیثو کې ویلې شوی دی پس په دروغه باندې قسم دا عظیمه ګناه ده سخته ګناه ده نو د دې هغه سزا به الله په دنیا کې درکوي دنیا کې آخرت هغه پرېږده موږ خلک ورې په دروغه ډېر قسمونه کړو او خاص کر د دې جیدادونو دپاره جیدادونه خو ډېر لوی شی دي بینک بیلنس خو ډېر لوی شی دی ته په خدای یقین وکړه زموږ په دې علاقو باندې خیر په هغه علاقو باندې په خپل ځایونو کې میلې وي زموږ په دې اتمانزو کې د ګل میله وي د ګل میله یاره په دې ګل زه خو ځم نه زه خو نه ماشومان چې موږ نو کله ناکله بتلو نو چې وبه مو لیدل نو دا بېپاریان دي دا د ځناورو دا بېپاریان دا سوداګر یاره دا ډېر زیات قسمونه خوري او په دروغه به یې خوړل په دروغه نو ما داسې یو دوه درې لیدلي دي په دې خپل کلي کې چې د خدای په ذات مې د قسمي د خدای په ذات قسم به راته وخوړی او دا د دروغ نه دی چې هغه خلک ما لیدلي دي چې رزق مخکې وي هغوی پسې په ضلالت باندې روان او نن ورځې پورې د هغوی پاکې جامې چېرته مو نه لیدي چېرته پاک لباس یې مو نه لیده دنیا کې هم الله رب العالمین ذلیل کوي دا مې راته هسې ګوره یو مثال په طور ووي نور ګوره د دروغو قسمونو والا ډېر زیات دي نو دا رسول الله مبارک څو څیزونه یاد کړل څلور څیزونه یاد دا به یاد ساتئ یو به ظلم نه کې
دویم نمبر به رشته داري قطع د صلې رحمي نه کې، او دریم نمبر به د مور او د پلار سره احسان معامله کې، مور او پلار به نه خفه کې، او څلورم نمبر به په دروغه قسم نه خوري. ګینې د آخرت هغه عذابونه پرېږده، ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. او بل ځای کې الله رب العالمین وایي، دا وګورئ دا د علماو لیکلي چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. د خپل لاس د وجې تعالی الله نن عذاب درکړي، نو دې د وجې به الله عذاب، نو دې څلور ګناهونو نه به انشاءالله ځان ساتو که نه، انشاءالله ووایه ورسره. او که څوک پکې مبتلا وي نو معافي به غواړو که نه، په چا باندې به ظلم نه کوو او نه به دا سوچ کوو. رشتہ داری کو د چا ختموي نن نه به ورځې. ګورې ما تاسو وی کو په رشتہ دارۍ هغه ګناه د هغه ګناه، زه خو بعضې وخت تاسو ته بیانونه د دې کړمې مې دي او ډېر بیا به ورته وکړم. خو ګورې کو رشتې داري دې قایم نه وي نو الله دې نه بخي. بس دا یو حدیث باندې په دې باندې بیان ختم کړ چې کله د اختر ورځ وي، د اختر ورځ او روژه تېره شوي وي او د اختر ورځ وي، نو قسم دې دا د حدیثو الفاظ دي، دا خلک چې د عیدګاه ته را روان وي نو باها بهم الملائکة، وی الله په خپلو فرشتو باندې فخر کوي. نو الله رب العالمین ته پته ده، نو دې فرشتو باندې چې فخر کوي نو الله رب العالمین فرشتو ته تپوس کوي الله دا فخر ولې کوي؟ نو الله رب العالمین ورته وایي نن ته فخر کوې په دې خپلو بندګانو باندې. وی او وی زه په دوی فخر کوم. وی ولې؟ وی چې دا نن څومره دي عیدګاه ته را روان دي، دا عیدګاه ته را روان دي، زما اهمه فریضه روژې ادا کړه. دا حدیث د اختر پر ډېر ښه لګي، اوس دا باندې نه لګي، خو خیر زه ته خبره کوم. دوی زما حکم ومانه، سختې روژې ونیوې، د خپل شپې عبادت یې وکړه. نو چې یو مزدور، دا د حدیث الفاظ، یو مزدور خپله مزدوري وکړي، دا الله فرشتو ته وایي، نو دې مزدور له دا مزدوری ورکول پکار دی او کنه. نو فرشتې ورته وایي چې خدایا پوره مزدوری ولا ورکړه. نو الله رب العالمین وایي اوس دا لږه وورئ، به دا ډېره دا غور ده. وایي وعزتي، وایو پسې، وکرمي وعلو ارتفاع مکانی، اے زما دې په خپل عزت قسمی، زما دې په خپل رحم قسمی، زما دې په خپل مقام باندې قسمی، او زما دې په خپل ربوبیت باندې قسمی. دا الله قسمونه وخوړل چې نن دې عیدګاه ته دا څومره راغلي دي، کو دې کې زناکار دي، کو دې کې شرابخواره دي، کو دې کې نور بالمازه دي، دا ټول ما بخلي، دا ټول ما وبخل. وی الله فرشتي وی خدا ټول ته یا دا ټول ما وبخل، خو څلور کسان ور دي موقع باندې نه بخل، څلور کسان په دې موقع نه بخل. ګوره دا دومره لوی ګناهونه مې تیار کړه، هغې کې وبخلی شوې، خو په دې څلور ګناهونو کې چې څوک مبتلا دي نه دې نه بخم. هغې کې یو ګناه دا ده چې کوم سړی د خپلو رشته دارانو د خپلو خپلوانو سره قطع د صلحمې شروع کړې ده، الله یې نن په دې عظیمه ورځ باندې نه بخي. درې نور دي هغه به درته بیا بیان، نن یې نه بخي، نو سخته ګناه ده. نو دویم نمبر قطع د صلحمي به نه کوو. دریم نمبر د مور او د پلار نه به ازار نه الو، د مور او د پلار به نافرماني نه کوو. او څلورم نمبر به په دروغه قسم نه خورو. یعنې د دې څلورو واړو ګناهونو سزا آخرت خو پرېږده، دنیا کې به هم راکوي. الله دې موږ او تاسو ټول د دې ګناهونو نه وساتي. واخر دعوانا ان الحمدلله. الله ته زموږ نه راضي شي، زموږ ګناهونه معاف کړي، د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، او د دې څلورو ګناهونو نه او د نورو ګناهونو نه الله موږ او تاسو ساتي. خدای موږ ډېر کمزوري یو، ډېر عاجزه یو، ډېر لاچا یو، د ګناهونو کې مبتلا یو. لومبې زه خپل ځان یادوم، خو خدایه پاکه ستا دې در ته راغلي یو، دا خبرې مې واورېدې، د دې د برکت او د دې عظیمې جمعې ورځې د برکت او د دې عظیم ساعت د برکته الله د دې ټولو ګناهونو نه موږ او دوی وساتي. د دنیا کې چې اوسېږو خدای د دنیا جنم خشته کړي، آخرت کې چې اوسېږو خدای د آخرت زندګي م خشته کړي، د هر قسمه ګناهونو نه دوی او موږ ټول محفوظ وساتي، د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، د دواړو جهانو شر نه محفوظ کړي. څومره جامع مسجد حریم آباد ته چې مسلمانان راغلي دي، الله کو میلمانه دي او کو قرباني دي، د ټولو قدمونه په تلې نیکۍ کې. خصوصا زمونږه بعضې میلمانه د پیښور ده، بعض زمونږ ملګري د سوات نه رالل، بعضې نور ملګري زمونږه
مرګري دي یاران هم دي دوستان هم دي د لرو لرو ځایونو نه راغلي دي اوس د ټولو نومونه راته ګران دي خو چې څومره مرګري د لرو لرو ځای نه یا د نږدو نه راغلي الله د ټولو قدمونه په تله نیکۍ کې واچوي او سی حاجتونه دي خدای د خپلو پټو خزانو نه برابر کړي سی ضرورتونه دي الله د خپلو پټو خزانو نه برابر او سی مشکلات دي دعاو کې بعضې پکې قرضداران دي او دعاګانو یې موږ ته ویلي موږ هېڅ هم نه یو خو تاسو بزرګان یې تاسو باندې سوال کوي الله د دې ټولو مرګرو هغه مشکلات د خپلو پټو خزانو نه برابر کړي او د دواړو جهانو خیر الله زموږ او ستاسو د ټول نصیب کړي برحمتک یا ارحم